د کوچني اختر له لمانځه وروسته ولسمشر غني څه وویل؟ ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې د څه اعلان وکړ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، اختر مو یو ځل بیا مبارک شه. راځو د خپل راپور پر لوري. ولسمشر غني وایي د طالبانو خوشي کولو لړۍ به چټکه کړو. د ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په مناسبت ملت ته په وینا کې اعلان وکړ چې د طالبانو د بندیانو خوشي کولو پروسه به چټکه کړي. ولسمشر د طالبانو له لوري د اوربند کولو هرکلی هم وکړ او ترڅنګ یې پر طالبانو غږ وکړ چې مذاکراتو ته ورسره داخل شي. ښاغلي غني وویل طالبانو بندیان به ژر خوشي کړي، خو ترڅنګ یې له طالبانو وغوښتل چې د حکومت اړوند بندیان هم را خوشي کړي. د کوچني اختر مبارکۍ په مناسبت د ولسمشر غني د نننۍ وینا پر مهال له هغه سره ډیرو هغو سیاستوالو هم ګډون درلود چې پخوا له ولسمشر غني څخه مرور وو، خو بل پلو بیا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دې مراسمو کې ګډون نه درلود او یوه جلا وینا او د اختر د لمانځه مراسم یې درلودل. په نننۍ وینا کې ښاغلي غني خپلو امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې دفاعي حالت کې اوسي او د هیوادوالو امنیت ټینګ کړي. ولسمشر د دې ترڅنګ د افغانستان له اړخه د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتوالی وښود او ویل چې طالبان دې هم چمتو شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي او بریالۍ پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا شپه د طالبانو لوري د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شو چې د خلکو له تود غبرګون سره مخامخ شوی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه د ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت ښه اختر ولرئ.